کله چې بیټنګ ته لاړ شو نو هلته هم فکر کې چې نه ګرځي چې موږ باید کوم ریکارډ مات کړو کوم ریکارډ مات نه کړو څومره چکی وو څومره ونه وهو او زموږ کوشش دا دی چې خپل ټیم دپاره ښه سټارټ ورکړو خپل ټیم دپاره یو ښه غټ هدف وټاکو او خپل ټیم دپاره تیزې منډې وکړو نو همدغه کوشش مو چې هغه په کوشش کې 50 شوه 50 نه وروسته سلیزه شوه او سلیزې نه وروسته یو 102 نه سوځېدلې شوې نو دا زما دپاره په ژوند کې مې اول وار و چې 6 اوره ما ولوبوله نو دا زما دپاره ډېره یو ښه خبره وه یا زما دپاره د افتخار ځای و ریکارډونه خو ډېر دي خو د ماتولو کوشش یې نه کوو ځکه د ریکارډونو ماتولو کوشش یې کوو نو بیا موږ نه خپل بیټنګ له یاده وځي هو چې کومه ورځ هم ورځ وي او قسمت موږ سره یاري او د ټیم دپاره ښه رنز کوو نو هغه کې بیا د ریکارډ هم ماتېږي او ټیم دپاره ښه رنز هم راځي نو روان میچونه د ایرلاین سره 55 ورځې دي دې کې انشاءالله خپل پوره کوشش کوم دغسې نه ده چې صرف 6 اوره لوبول دي او 50 اوره کې هم سره کوم چې خپل کومه لوبه مې په 6 ورځو کې مې چې د هغه په 50 اوره کې هم کومه خو لږ ذهن او سوچ او فکر سره به کوو لږ وخت سره به کوو نو هغه دپاره انشاءالله په همدا ښه چانس ښه موقع ده د ایرلاین خلاف نو چې تر څو خپل ځان نور هم ښه ثابت کړم